دا وسوسې او دا سوچونه دا زیات شوي دي نن سبا ډېر وختي ماښام یو ملګری ما سره ملو شوي چې ملک کې هم دا د ټینشن مسلې ډېرې شوي دي او بل یو کس دی د هغه دماغي حالات خراب شو د هغې نه مخکې بل کس و د هغه دماغي حالات خراب شو نو د دې ډېرې وجې دي چې ولې نن سبا دا قصې ډېرې راځي یو وجه چې هغې ته زمونږ د ټولو سوچ دی او هغو ټولو ته معلومه ده هغه دا چې کله اقتصادي حالت د انسان کمزوري شي او په ژوند کې ورته مسلې ډېرې راشي نو دی وهمي کېږي ورسره دویمه وجه متصل د هغې ته موږ سوچ نه کوو او دا په هغه چا باندې دا حالات راځي چې د الله د دین نه لري دې نقطې ته موږ سوچ نه کوو ځکه کوم سړی چې دیندار او الله ته نږدې که نه که ده ته هر قسمه مسله راشي د ده دا ایمان دی چې دا الله زما په تقدیر کې زه به صبر کوم بله څه لار نشته دغه شان دی دا وایي که دا مصیبت راغلی دی نور الله ډېر نعمتونه راکړي دي په هغې سره پام بدل شي صحیح ده ته دا مسله راله خو دې مسله کې دومره سوچ نه کوي اخر د ده سوچ کمې خبرې واړو هغه دې واړو چې دی وایي که دا یوه مسله ماته شتي نو الله خو بېشماره نعمتونه هم راکړي دي هغه نعمتونو ته سوچ کول د ده سوچ بدل کړي د دې غم او مصیبت وګوره ولې د دې کافرانو په ملکونو کې خودکشیانې ډېرې کېږي خلک ځان وژني بلکې باقاعده مشین یې اوس راویستی دی د کپسول دا ګولۍ چې کوموي د دې په شان مشین یې راویستی دی چې څوک ځان وجل غواړي به یې کې دننه کښېنه پیسې ورکړه ته ومړ کړي باقاعده دا یقیني خبره ما به خپله کتلې دا که ویډیو هغه پروګرام هر څه مې کتل افتتاح یې بیا د یو بوډا نه وکړه چې هغه راغلی هغه پکې کېناست او په دې کې وایي فایده دا ده چې په مرګ کې سړي ته اساني تکلیف نه څنګه پکې کښېني او هغو پې بټن ووایي بس یو څو سیکنډ او ساده سړي واوسي حالانکې هغه خلکو سره دنیا ډېره پراخه ده ترقي هغوی ډېره کړې ده په دنیا کې د مسلمانانو نه مخکې دې کې شک نشته ولې دوی ته ضرورت راغی چې دوی مشین جوړوي د مرګ دپاره او ځانونه وجني په مخه وجه دا ده چې دوی سره دین نشته نو په مسلمانانو کې چې کوم سړی بېدینه یي که نه نو په هغه باندې دا قسمه کیسې ډېر اثر کوي زه دا نه یم چې په دینداره سړي اثر نه کوي دا خو لازم انسان دی کمزوری دی خو په دینداره سړي باندې دومره اثر نه کوي چې لیونی په دینداره سړي دومره اثر نه کوي چې دی پکې د خپل رب هیر کړي او پیغمبر هیر کړي او دین هیر کړي او هر څه هیر کړي داسې اثر په دینداره سړي باندې نه کوي نور خو انسان دی لازم دا ټینشن دا غم دا مصیبت دا سوچ او فکر دا خو پیغمبرانو ته هم راغلی دا خو صحابه کرامو ته هم راغلی خو د مسلمان دا ټینشن او سوچ او فکر د دیندار مسلمان دا په حدودو کې تنني ځان لیونی کوي نه او ته به څه وکړي که ځان لیونی کوي زه تاسو نه سوال کوم څه به وکړي څه به وکړي مسله به کمه شي مسله دې ښه ډېره کړه ځکه که تا ډېر ټینشن نه کولی او دماغي حالات ته برابر وې بدن به دې برابر وې نو څه نه څه حل به دې د الله په توفیق سره دې مسلې نه راویستې خو چې سهار ماښام سوچونه کې ورسره نشې تماشې شروع کې بیا ورسره غزلې او ټپې اوري څه به د دې مسلې څه حل راوباسي ما ته دا ووایاست څه حل شتي حل د دې دا دی چې تا اول الله ته رجوع کړي دویم ځان مضبوط کړي د الله په توفیق سره چې دا مسلې د خو هر چا ته ژوند کې راځي نو دا دوه غټې وجې دي وجې نور هم ډېرې خو زما موضوع دا نه ده ولې نن سبا خلکو ته ذهني ټینشن ډېر شوی دی تر دې چې بعض خلک لیونیان شو د هغې یو وجه اقتصادي کمزورتیا اقتصادي حالات چې کله ګډوډ شي دا ډېره ګرانې چې سړی کور ته راننوځي که نه او د دې نه قسمه قسم مطالبات وشي د بچو د ښځې د مور پلار او د سره جیب کې څه نه وي دا ډېر ګران حال وي چا باندې چې دا حالات رب العالمین ورته اسانه کړي او چاله چې الله نعمتونه پراخه ورکړي هغه دا قسمه کیسې نشي محسوسولی هغه وایي دې کیسې دي خو جیب ته لاس که وورېږه دا خو څه دي سې
او دا څومره ګرانې څومره تکلیف وي د هغه کس ته پته چې هغه خپل بچی ویني او د هغه بچي ارمانونه دي او دا ارمانونه یې دی ونه پوره کولی نه شي د خپله ښځه ویني دی مور پلار ویني او د هغوی ارمانونه یې دی پوره کولی وله نه شي دا ډېره لویه سخته نو چې کله بیا دینداري ورسره نه وي نو دا سخته سړی ذهني بیمار کي اخر ته لیونی جوړ شي وګوره دا سختې مصیبتونه په ټولو باندې راځي زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم موږ کې په هر چا باندې څه نه څه مسله شته هر چا ته هغه چا سره چې میلاو شي که نه او د خندا شي نو زموږ دا خلک څه وایي پښتانه حالات یې که څه برابر دي په زړه یې غم نشته ته ترې څه خبرې یې کیدای شي هم په دې خندا خندا کې دې غمونه پټوي او بل دا چې ولې ته څه الله مقرر کړی دې دپاره چې تا ته به خلک خپل غمونه بیانوي بله هغه دینداره سړی دی مسلمان سړی دی په خپل رب ایمان او یقین مضبوط دی ورته پته ده چې په دې خندا سره په دې مسکا سره په دې شکر سره په دې د الله بندګۍ سره زما دا غم کمی نو ستا ته کینو تا ته ووایي چې وروره ما ته دا غم دی ته به څه وکړي کیدای شي ته الټه په ده پورې مسخرې شروع کړي په دې غمونو پورې خاندي ځکه ګوره هر وخت د الله شکر ادا کوه او داسې شکر د الله ادا کوه که نه داسې ژوند تېروه چې کتونکی دې ویني هغه وایي چې د سم مور دی مه کوه د شکوي شکایتونه چاته الا دا چې یو ځای راغی یو مسله راغله ته چاته خپله خبره کې جدا مسله ده نور عام چاته شکوي شکایتونه مه کوه او بیا دا ته د زړه خبرو که زه په خپل هم پښتون یم الحمدلله پښتنو ته خو یې بالکل مه کوه ځکه چې هلته ملک کې خصوصا ملک کې د مقابلې یو فضا جوړه ده تعلم دی که نه دی هلته ټوله مقابلې زه د ده نه مخکې شوی دی د ده نه مخکې شوی هغه د ده نه مخکې شوی ما نو په داسې حالاتو کې چې ته به بیا چاته دا وایي چې یاره ما ته دا مسله دا مسله دا مسله ده نو بعض به پکې داسې بعض ټول نه یادوم بعض به پکې داسې چې په دې به خوشحاله شي که نه زما دا خبره غلطه ده ټول یو مقابله روانه ده هر وخت د الله شکر ادا کوه هر وخت الحمدلله او مصیبتونه غمونه دا هر وخت نه وي یو وخت به داسې راشي چې دا هر څه به الله رب العزت دا به ختم کړي الله رب العزت دې زموږ هر قسمه غم او مصیبت ختم کړي الله رب العزت دې د دنیا او د آخرت د سختونه موږ وساتي ښه دا یو ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی چې موږ دا مسله اورېدلې ده چې اودس کې به هر اندام 3 پیرې وینځي خو که څوک دا 4 پیرې وینځي نو دې دله سره د اودس چاردام باطلېږي که نه ځکه چې هلته یو حدیث کې دا هم راغلي چې رسول الله وسلم چې څوک یو داسې کار وکړي چې زموږ پې امر نه وي نو هغه کار مردود دی نو د دې د لاسه به د اودس پوره باطلېږي که نه الجواب سنت طریقه دا ده او غوره طریقه په اودس چاردام کې دا ده چې هر اندام 3 پیرې وینځلی شي او جایز دا دي چې سړی یو پیر ټول اندامونه وینځي 2 پیرې یا ګډوډ داسې چې بعض اندامونه 1 پیر بعض 2 پیرې بعض 3 پیرې دا هم ثابت دي د رسول صلی الله علیه وسلم نو جایز دا ټول دي او غوره 3 پیرې دي او 3 نه زیات نشته او حدیث کې داسې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی چې یو بانډچي د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی یسأله عن الوضوء دې بانډچي تپوس کو د اودس چاردام په باره کې چې یا رسول الله د اودس چاردام طریقه څنګه فاراه الوضوء 3 رسول صلی الله علیه وسلم د هغه په مخ کې اودس چاردام وکړو او هر اندام 3 پیرې وینځو بیا ورته ووایي هکذا الوضوء اودس چاردام داسې کېږي ګوره یاد یې کړه فمن زاد على هذا نو چا چې د دې نه زیاتې وکړو زیاتې ده چې 4م ته واوړېدې 5م ته
د دریو نه چې بره شو تا زیاتې وکړو که هغه څلور دی پنځه دی که شپږ دی که هر څه فمن زاد على هذا نو چا چې د دې نه زیادت وکړو فقد اساء وتعدى وظلم ګوره فقد اساء وتعدى وظلم نو ده غلط کار وکړو د پولو نه واوړېدو ظلم یې وکړو معمولي کار یې نه دی کړی غلط کار یې وکړو د الله د پولو نه واوړېدو او ظلم یې وکړو نو د دریو پیرو نه زیات به نه او دا په اسراف کې هم راځي او رسول صلی الله علیه وسلم هغه مشهور حدیث دی چې ته په اوبو کې اسراف نه کوې اگر که ته په یو وله کې لګیا اودس کې اگر که ته په یو نهر کې لګیا اودس کې ته به دا نه یې چېرې دا خو وله ده دا خو روانې اوبه دي زیاتې به نه کړي په دې باب کې زیاتې کول هغه په دوه قسمه دي چې دا مسله موږ ته پوره واضح شي یو زیاتې دا دی چې یو اندام ته ډېر پیرینځي دا به هله صحیح چې کله په دې اندام باندې داسې څه لګېدلي چې تا هغه څه پاکې او په هغې کې اوبو ته ضرورت راځي بیا څه خلک دی چې بیا خدای معذوره شو خو چې کله عذر نه یو ته لګیا درې پیرونه زیات انځي دا زیاتی کوي ته ظلم کوي ورسره دې کې زیاتی یو دا دی چې اوبه ډېرې استعمال کړي درې پیرې انځي خو اوبو کې اسراف کړي او خصوصا دا پخوا چې به چا اودس سردام کو غسل کو هغه به د بالټي نه یا څه د لوښي نه به اوبه راغستې په هغې کې دومره اسراف نه شو کېدی نن سبا دا ټوټۍ لګېدلي دا پیپونه راغلي به دا اوبه شته ټکې دا یو نیمه داسې شته ټکې شړار داسې د الله نه یره پکار دی اسراف به نه کېده اوبو په استعمال کې دومره ګوره استعمالوه شو چې تا ضرورت راځي لږ یې کولاو کړه معمولي کولاو کړه چې ستا کار پرې روان او دا چې تا سمې بهیږي او بیا چې کله سړی د وسوسو بیمار شي او دا یو خبره یاده کوي کم سړی چې اودس سردم کې او غسل کې د اوبو استعمال ډېر کوي او هر اندام ډېرې پیرینځي دی د وسوسو بیمار وي او دا کار اکثر کوي هغه خلک چې د وسوسو بیمار وي بعض زموږ خوا ته به خپله راغلي چې هغه د لسو پیرو نه زیات اودس سرداب کوي غسل څو څو پیرې کوي چې روزي بې زړه کي چېرې دا به شوي که نه به شي دې ته بیمار وي دې ته ذهني بیمار وي او چې دا خبره مو نه دروله که نه نو د دې سړي اکثر اخرنی انجام هغه دی چې دی لیونی کوي دا خبرې سړی لیونی کوي الله رب العزت موږ ته اسانتیا جوړه کړې ده دی ویې نه نو چې راوځي دا کپړې به یې داسې لمدې کړي دا جامې چې ته وایې چې دغه څه ولم بل ده اوبه یې په ځان دقه شان واړولې لیدلې به یې تاسو دا پاس دا زیاتې او د ځان سره ظلم دی د ځان سره هم ظلم دی سړی وهمي شي خو راځو ضرور دې مسلې له چې که څوک څلور پیري او اندام ووینځي نو اودس یې باطلېږي او که نه په دې باندې ګوره په دې مسله کې اختلاف نشتی چې د دریو نه زیات پیرې اندام انزل د مکروه دي او بعضو علماو دا ویلي چې کیدی شي ګناهګار شي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د ظلم وکړو زیاتې وکړو نو چې ظلم او زیاتې وکړو نو کیدی شي ګناهګار شي خو دومره ده چې د دې سره اودس ټول نه باطلېږي یو سړی د څلورو پیرې ټول اندامونه وینځل څلور پیرې بیا یې تپوس وکړو نو موږ وایو چې دا څلورم پیر ته ظلم او زیاتې کړی ناروا کار دې کړی دی هر چې اودس دی نو اودس صحیح دی اوس که څوک موږ ته دغه حدیث ووایي کوم چې دی ورور ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چا زموږ په دین کې داسې کار وکړو فهو رد چې زموږ په امر نه هغه مردود دی نو ته خو هم نوی کار وکړو که نو څنګه ته دا وایي چې دا اودس چاردام صحیح دی نو موږ وایو موږ د حدیث مطابق خبره کوو مردود هغه شی دی چې هغه زیات دی او دلته دا څلورم پیر زیات دی نو کم یو پکې رد شو دا څلورم هغه درې چې دی خو صحیح دی درې پیرې چې دا اندامونه انځلي دي هغه صحیح دي خو دا یو چې کوم د څلورم زیات کړی دی دا مردود دی
نو د دې دلاسه موږ داسې نه شو چې د ټول اودس چاردام باطل شو، اودس چاردام یې بیا دا مسله یاده که څوک چې د دریو نه زیاتوي نو هغه یا خو قصدن عمدن دا کار کوي او قصدن عمدن چې کوي نو دی یو مکروه کار کوي یو بد کار کوي او چې د چا نه یېري په ده خو بلکل څه نشته. یو سړی جاهل دی په ده څه نشته، دا مسله ورته نه ده معلومه، او یا د وسوسو بیمار دی. علما وایي دا د وسوسو بیمار نه الله یې موږ ټول ساتي. دې ته ویلی کېږي المغلوب على عقله، یعنې د ده عقل د ده سوچ د ده فکر د ده په اختیار کې نه دی. دې به چې عقل دته څه وي معمولي سوچ د ده زړه ته راشي دې حقه خبره نو دې بیمار دی. په کار دا دی چې دې د دې وسوسو نه ځان د دې وسوسو نه ځان بچ کړي. او ما تاسو ته دا خبره وکړه ما لیدلي ما په خپل لیدلي په الله مې د قسم چې ته یې وینې سړی و چې بس دا لیونی سوال دا یو ورور کړی دی وایي چې کله سړی جمعې ته ناوخته راورسي لیټ شي او د امام سره په اخرنۍ قاعده کې یو ځای شي نو په دې اخرنۍ قاعده کې به دی چې کله امام سره یو ځای شي التحیات به وایي که نه غلی به ناست. الجواب وبالله التوفیق. موږ دا مسله ما ته ښکاري دی تېر شوي نشست کې بیان کړې وه چې امام چې دی په هر حال راګیر کو ته ورسره په حقه کې ورننوځه. که امام په رکوع کې دی، که امام په ولاړه دی، که امام په سجده کې دی، که امام په آخرنۍ قاعده کې دی. او موږ دا غلطه طریقه د انتظار کول، انتظار یا ودرېدو ته یا انتظار دی ته چې زه بله جمع به وکړو. نو چې امام دی په کوم حال راګیر کو ورننوځه ورسره نو بیا تحیات به وایي که نه به وایي. اوس سوال دلته زه تاسو نه دا کوم که ته امام په سجده کې راګیر کړي او سجده دې ولګوله نو سبحان رب العلا به وایې که نه به وایې؟ وایې به. که رکوع کې دې راګیر کو سبحان رب العظیم به وایې که نه به وایې؟ نو دقه شان چې په تشهد کې دې راګیر کو تشهد کې دې رالاندې کو بیا به تحیات وایې. او چې کله دې سلام وګرځو ته به خپل لمونځ پوره کوې، چې کله امام سلام وګرځو ته به خپل لمونځ پوره کوې. پر دې باندې یو دلیل دی، هغه حدیث کې دي څو پیري دا حدیث موږ بیان کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو منزل راځئ رامنډې مه وهئ. فما ادرکتم فصلوا، کوم لمونځ چې تاسو رالاندې کو هغه وکئ، کوم چې دنه پاتې شوی دی هغه پوره کوئ. نو کوم چې دې رالاندې کو هغه وکئ. دلته ته التحیات رالاندې کو دا وکړه. التحیات کې چې سړی کیني په قاعده باندې چې کیني دی لازم التحیات نو ته به التحیات وې. هغې نه بعد چې کله امام سلام وګرځوي بیا پاسه خپل لمونځ بیا پوره کړه. والله اعلم. ښه دا یو ورور سوال کړی دی وایي زما اسخر چې کله مړ شو نو زما د ښځې په برخه باندې ډېره ځمکه ورسېده. هغه ځمکه هغې ته میلاو شوه، اوس په هغې پورې مور نښتې ده، یعنې د خواښې چې دا کومه ځمکه چې ته اخیستې ده دا ما په خپلو پیسو اخیستې وه، دا ستا د پلار پیسې نه دي، نو ته به دا برخه پرېږدي، دا حصه به پرېږدي ځکه چې دا زما مال کې وه، د ستا د پلار مال خو نه و، میراث خو د پلار په مال کې رسي. نو سوال دا دی چې که چېرته زما دا ښځه دا ځمکه دې مور ته واپس نه کړي دا به ګناهګار او که نه به؟ الجواب اول خو دا قانون یاد کړئ، قانون ښه چې هر هغه شی چې ستا په ژوند کې تا سره و او ته مالک وي، شرط دا دی ته مالک وي او ته مړ شوې نو دې کې د ټولو وارثانو برخه ده.
اول خو دا قانون یاد کړه هر هغه شی چې ته مالک او ته مړ شوې د ټولو وارث ټول ټکی پکې وایي ټول ټکی پکې موږ وایو چې ځکه په دې ځکه چې زموږ معاشره کې بعض ته وباسي د ټولو وارثانو پکې برخه دلیل په څه دی ګوره الله وایي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نارینه ته به هغه برخه میلاویږي چې مور پلار پرېښودې ده یا خپلوانو پرېښودې ده خپلوانو کې هغه چې دی وارث ګرځي زنانه ته به الله وایي هغه برخه میلاویږي چې مور پلار یې پرېښودې ده یا خپلوانو مما قل منه او کثر که دا برخه ډېره ده او که لږه ده خو دا ده یا د دې ده هغه هلک دی او که هغه جنۍ ده نو نه دي جایز چا لره چې یو وارث راپاسي او د بل نه د هغه برخه علي هغه ته وایي چې ته به لازم دا ما ته پرېږدې په زور زبردستي نه چلیږي ګوره ښه نه د خور سره نه د لور سره نه د مور سره نه د بل او د بل سره زور زبردستي نه چلیږي او که تا ده په زور زبردستي واغسته اکثر د زنانو نه اخیستی کېږي برخه په زور زبردستۍ سره نو ستا څه خیال دی چې الله ته دې پته نشتي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه حدیث کې راځي امام احمد راوړی د یو مسلمان مال بل مسلمان لره نه دی حلال مګر د هغه په رضا باندې اوس ته زما کور ته راننوځې په زور زبردستۍ او هلته خوراک او څښاک او هر څه وکړې وروځې بیا هلته ورغلی و او ما د هغه په مخ کې خوراک وکړو نه دا ستا دپاره نه و حلال ځکه چې زه په دې راضي نه وم مال د مسلمان بل مال له هله جایز دی چې کله هغه پې راځي او هغه طرف نه اجازه دي نو دا مسله دویمه د ده دا خواښې دعوه کوي دعوه او دعوه په څه ثابتېږي په دلیل او په ګواه سره دعوه په دې ګواه راولي ضرور وایي چې هغې سره ګواه دلیل څه نشته خو هغه دا قصه کوي که چېرته دې ګواه راوستو دلایل یې راوړو یو مسله ده خو که چېرته په دې کې دې سره هسې تشه دعوه کوي نو په دې زنانه د دې په دې لور نه دي لازم چې دا به دا خپل حق په میراث کې چې کوم دی دا به مور له ورکوي نه دي لازم او که دا برخه نه ورکوي نو دا ګناهګاریږي نه خو یو خبره یاده کړئ موږ چې کله دا خبره وکړئ چې بیا مور حقداره نه ګرځي د دغې برخې د دې مطلب دا نه دی چې دا دې ورسره ښېګړه نه کوي دا دې ورسره ښه اخلاق نه چلي نه په کار دا ده چې دا سړی په خپله او د ده دا ښځه د هغې د مور سره په ارام په نرمه مور ده مور پلار که زیاتې هم کوي که نه خو ته به ورسره بد اخلاقي نه کوي خبره ورسره خپله وکړه د خبرې نه ته شریعت نه یې منع کړی چې خبره مه کوه شریعت خو هر چا ته د هغه حق ورکړی دلته موږ ونیوي دې زنانه ته چې مه ورکوه دغه برخه دا ستا برخه خو دې دا مطلب دی چې ته مور ته بدې ردې وې په طریقه او د دې نه ښه طریقه به دی که چېرته مشران خپلوان کوم چې دي هغوی ته خبره مخکې کړی شي کوم چې خیر واله دي شرط پکې دی کوم خیر واله ګوره بعض مشران شر واله وي مسله دومره نه ورانه څومره چې هغوی ورانه کړي نو ځکه کله چې مشران کېنوي په یو مسله کې که نه په جرګه کې په جوړه کې نو داسې مشران وله ګورئ چې هغه مشهوري په خیر سره په صلاح سره چې او دا خیر ښېګړې واله دي دا ښه خلک دي موږ په خپله بعض مشران لیدلي دي چې هغه دا مسله الټه ښه ورانه موږ یو ځای کې ناست وو ډېره غټه مسله وه د جانبینو ډېره غټه مسله وه د دې چې خبره پکې مرګونو ته اورېدلې څو ورځې تګ راتګ کېناستو به پاڅېدو به اخر دا چې ما هغوی د الله په توفیق سره صلحې ته او جوړ جاړي ته تیار کړو وعظ او نصیحتونه او د هر یو خوا له زه راځه او ټلیفونونه او ملک ته ټلیفون د دوی مشرانو ته کله چې اخري ورځ موږ خبره کوله یو پکې ناست و سپین ږیری ګوټ
نو ما ګوره ستاسو سره یې د ټولو دا ښه نه ده چې دوی په منځ کې جوړ جاړی راشي بچي به هم د دشمنۍ نه بچ شي دوی به هم دشمنۍ نه بچ شي دا ژوند به لږ ازاد تیر کړي که دا اوس ټول پټ پټ ګرځي او هر یو د خپل سوري نه هېرېږي ټولو وی دا ډېره ښه خبره یو سپین ږیري به ګټه واخه ته خو لکه ظلم هم شوی دی یاره د وینه د سړي ونه خوټ کېږي چې اوس دته څه ووایم نو سپین ږیری دی موږ دا دومره محنت کوو لګیا یو ستا دې خبرې ته وګوره یا ظلم شوی نو موږ خو هم دقه وایو که چې ظلم دا قیصه نوره ختمه کړو نو بیا را سره یو دوه مشران خوا کې راسو هغو ته مې وویل ما دا یار لږ بهر کوي کله قیصه ختمه شي بیا دې راځي هغه په خبرو خبرو کې هغه بهر ته وویستو اوس دی مشر دی ناست دی نو دی صرف مشر په دې دی چې ویښتو کې سپین لګېدلی دي نور هغه مشرتیا ورسره نشتي چې دی د خلکو د خیر په خیر ښېګړه کې راشي داسې پکې شتي نو بله طریقه دا ده چې دوی داسې مشران راولي او هغه د ده دا خواښي او د دې زنانه د مور په طریقه پوه کړي چې شرعن په دې کې ستا برخه هغه نه رسي او بیا هم موږ دا وایو که چېرته دا زنانه په دې راضي کېدی شي او دا خبره ورته ګټه نه وي نو که مور ته دا برخه پرېږدي وي دا ډېره ښه ده که مور ته دا برخه پرېږدي ډېره ښه ده یا په دې برخه کې څه برخه ورته پرېږدي نو دا ډېره ښه ده ځکه چې مور ده نو څومره چې په ښه طریقه دا مسله حل کېدی شي حل کول یې پکار دي والله اعلم او دې خاوند له پکار چې دی له ښه مشورې ورکړي دې ټیم کې دې ټیم کې خاوند بیا ډېرې ګټې مشورې ورکړي ډېر دومره بیا د مشورو ټاکوتي جوړ شي ځکه د پته ځمکه ده او جیداد دی هر ځای کې ګوره هر ځای کې سړی نیغې نیغې خبرې نه کوي هر ځای کې سړی زور نه ښکاره کوي بعض ځایونو کې نرمي کول بعض ځایونو کې سختي کول بعض ځایونو کې خبره په خوش اخلاقۍ کول بعض ځایونو کې لږه غوسه سره کول دا د حکمت خبرې دي او دا د حکیم انسان کار دی نو د مور په مخ کې څوک د زور خبرې نه کوي نه د مور سره څوک د طاقت او د بدمعشۍ خبرې کوي